د عطا محمد نور لور د داود خان باره کیسه ویلي دي او نجیب ننګیال څه وایي که ویډیو تر اخره وګورئ نو په ډېر څه به پوه شئ. د بلخ د پخواني والي استاد عطا لور ملیحه نور د ولسمشر ویاند ته په کومنټ کې لیکلي چې سردار داود خان د دې هیواد اصیل زوی و او د وطن د ترقي برنامې او ارمانونه یې لرل. زه خوشبینه شوم. دا لوی پرمختګ دی چې حد اقل داود خان خو مني، خو مجاهدین د شهید داود خان او کورنۍ قتل یې په کمونستانو اړوي. دا واقعیت دی او کمونستان د تاریخ له دغه شرمه ځان نشي خلاصولی. خو دا هم باید هیر نه کړو چې د شهید داود خان د حکومت د ړنګولو لپاره مجاهدینو هم ټولې هڅې وکړې. په 1953 کې د جمعیت ګوند مشر د ملیحه نور د پلار رهبر استاد رباني او حکمتیار له وطنه یاغیان شول، پاکستان ته ولاړل. د یوه مشروع افغاني حکومت خلاف یې د کمونیست بوټو غیږ ته پناه ویوړه. هلته جنرال نصیر الله بابر په چراټ کې وروزل. مسعود هم و، وسلې یې ورکړې او دوی لومړني بریدونه په کونړ او پنجشیر کې وکړل. همدې دواړو رهبرانو د شهید داود خان حکومت نه منه، کمزوری یې کړ او کمونستانو عملاً سقوط کړ. هغه وخت په افغانستان کې هیڅ روسي نه و، حکومت قانوني او مشروع و، کسل پسله شریعت نه و نافذ، خو حکومت اسلامي اصولو ته ژمن و. د داسې یو حکومت چې د شریعت په نفاذ کې نیمګړتیاوې ولري په خلاف یې وسله جګړه ناروا او کوونکي یاغیان بلل کیږي. مرګ یې روا دی. دوه ټکي نهایت جالب دي چې دې دواړو یاغیانو ته وسله یوه کمونیست ذوالفقار علي بوټو ورکوله. دوی د اسلام ګټلو ته روزل، داسې یو چا چې خپله په اسلام هیڅ باور نه درلود. دوهم په هغه وخت کې د مولانا فضل الرحمن د پلار مفتي محمد منافقت او رذالت و. په دې ښه پوهېده چې یو فاسق او فاجر حکومت خلاف وسله جګړه ناروا ده، خو بیا یې هم د دې یاغیانو ملاتړ وکړ. دا زوړ لیوه چې اوس په کابل کې ناست دی او هر جمعه یې لیپټاپ مخې ته ایښی وي، ځوانانو ته د سړیتوب خبرې کوي. دا یو وخت همدومره نه سړی احمق خاین او یاغي و. ملیحه جانې ته دې هم وویل شي چې ستا د ګوند رهبر استاد رباني د وطن د همدې اصیل بچي پر خلاف جګړه اعلان کړې وه او د همدې مترقي برنامو پر خلاف ولاړ و. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول هیر نه کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي.